ځواکمن پاچا، لیکوال رحیم الله بشارت. د لوړو شنو غرونو په منځ کې یو لوی ځنګل و. دې ځنګل ته له غرونو شنې چینې را بهېدې. په پراخو ورشوګانو کې شنو وښو او سرو ګلونو یخې سیلۍ ته چپې وهلې. دنګې لوړې ونې یې له رنګارنګ میوو ډکې وې. په دې ځنګل کې لکه د نورو ځنګلونو په څېر ډول ډول ژوي لکه هوسۍ، غواګانې، پړانګان، سوی، شادوګانې یا بیزوګانې او زمري هم اوسېدل. دې ټولو حیواناتو ګډ ژوند کاوه. نو د دې لپاره چې ژوند یې په سوله او نظم کې تیر شي، یو مهربانه زمری چې شیرو نوم یې و خپل پاچا ټاکلی و. شیرو د ټولو ژوو پاچا و. ټولو یې درناوی کوه. شیرو تر نورو زمریو زړور او پیاوړی هم و، خو لویه ښېګڼه یې دا وه چې ډېر مهربانه او له مینې او اخلاصه ډک و. هېڅکله یې نه غوښتل چې په ځنګل کې څوک وځورېږي او یا یو پر بل زور زیاتی او ظلم وکړي. پاچا په هر وخت ټولو ته ویل ځنګل د ټولو ګډ کور دی. نه زه او نه بل څوک حق لري چې په نورو ظلم او جبر وکړي او یا ورته ترخې خبرې وکړي. پاچا په دې پوهېده چې په ګډ ژوند کې کله کله شخړې او ستونزې پیښیږي، خو د مشرانو دنده دا وي چې شخړې او ستونزې هوارې کړي. او له بده مرغه یوه ورځ همداسې وشول. د ځنګل د ځناورو ترمنځ شخړه پیښه شوه او دومره شور او چغې جوړې کړې چې تا به ویل فیل د سورلنډي په لکۍ پښه ایښې ده. پاچا چې د دې شور ماشور او انګولا غږونه واورېدل، په منډه یې ځان د شخړې ځای ته ورسوه. لږه شېبه یې ټولو ته وکتل چې ټول روغ رمټ و. بیا یې په نرمۍ پوښتنه وکړه، څه پېښ شوي دي؟ شادو وویل، سویانو زموږ میوې خوړلې دي. ګیدړې رامنډه کړه او ویلې، او د پړانګ د بام په سر یې ترپکې هم وهلې دي. پاچا ترې په مسکا پوښتنه وکړه، ته د پړانګ وکیله یې؟ نه پاچا سلامت، خو د دوی ترپکو د پړانګ خوب خراب کړ او پړانګ فکر وکړ چې ما ورته درپا کړې ده، نو ما ته یې بده خبره وکړه. پاچا وپوښتل، څه یې درته وویل؟ د ګیدړې خوارکۍ په سترګو کې اوښکې ډنډې شوې او زیاته یې کړه. ویلې خپل شیطانه ته خوب نه درځي او نور له خوبه باسي. په دې وخت کې سوی وویل، موږ نه پوهېدو چې دا د شادو میوې دي. موږ پیدا کړې، ښایسته وې، خوندورې راته ښکاره شوې، نو هم وخوړې. وړې سوی دا هم وویل، مور راته ویلي وه چې له ښو خوړو وروسته تمرین کوئ. نو موږ تمرین کولو، خو نو خبر چې پړانګ به په دې زیړي مازدیګر هم ویده کېږي. پاچا له پړانګ وپوښتل، پړانګه ولې د له څېړنې پرته زر پرېکړه کړې چې ګیدړه پړه ده؟ پړانګ وویل، هو پاچا سلامت، دا منم چې په کارو لومړی مې حقیقت معلوم کړی وای او بیا مې پرېکړه کړې وای، خو په غاښ مې درد و، پوه نه شوم. غوا خاموشه ولاړه وه. بیا یې پیشو ته غټې غټې سترګې ور واړولې او په خفګان یې ویل، پیشو زما شیدې اړولې دي او اوس مې خوسکی نهار دی. پیشو بریتونه مړاوي کړل او وی ویل، زما نه غلطي شوې ده، بخښنه غواړم. هوسۍ وویل، ښه چې پیشو خپله غلطي مني، نو زه به د غوا بچي ته لږې شیدې ورکړم چې موړ شي. پاچا وویل، راځئ ټول هوسۍ وستایو او لاسونه ورته وپړکوو. ټولو لاسونه وپړکول. بیا یې وویل، پیشو هم د ستاینې وړ ده، ځکه چې خپله غلطي یې ومنله. تېروتنې له هر چا کېږي، خو لوړ اخلاق دا دي چې خپلې تېروتنې ومنئ، داسې نه چې پرې منکر شئ. له دې سره پیشو سر بیرته راوچت کړ او پاچا وویل، په موږ الله جل جلاله ډېره لویه پیرزوینه کړې ده چې دومره ښکلی شین او ګڼ ځنګل یې راکړی دی. دا زموږ کور او وطن دی. موږ ټول د دې ځنګل برخه یو. که موږ له یو بل سره مرسته وکړو او له وړو تېروتنو ورتېر شو، ژوند به مو آرام، سوله ییز او سوکاله شي.
اوس نو داسې وکړئ شادوګانو که تاسو خوږې میوې لرلې نو له سویانو سره یې شریکوئ او سویانو تاسو چې له نورو څه اخلئ نو پوښتنه به ترې کوئ او د بل چا د بلۍ په سر به تمرین نه کوئ او پړانګ به چاته بدې خبرې نه کوي. سمه ده؟ ځکه چې اورېدلي مو دي او که نه زموږ یو نیکه و هغه ویلي و چې د تبر جوړ کړی پرهر رغیږي خو د ژبې جوړ کړی پرهر نه رغیږي. بدې خبرې او بې احترامي ډیره بده ده او هیڅوک د چا د بې عزتۍ او سپکاوي حق نه لري. ټولو ځناورو د پاچا خبرې ومنلې. د شخړې او شور میدان ډیر زر د مینې او خندا په ډګر بدل شو. له دې ورځې وروسته د شیرو مهربانۍ ټول ځناور خوشحاله کړل. که چا به مرستې ته اړتیا درلوده لومړی به ورسره یو بل مرسته کوله او که د هغوی له وسه به پوره نه وه شیرو به یې مرستې ته ولاړ و. ریښتینې او د زړه خبرې به یې کولې او دغه شین ځنګل د ټولو حیواناتو د مینې کور شو. شیرو ته یې بوډا پلار دا خبره په بیا بیا کوله چې د ریښتیني ځواکمن پاچا زور او قوت په پیاوړتیا او زړورتوب کې نه بلکې په مهربانۍ او انصاف کې وي.